وی مور په تاسو کې کم یو غواړي چې اول مړ سي؟ تاسو ماته ولې ګورئ؟ صاحب ما چې یو وار یو څوک را پیدا کړ چې ما شاپي کړي، تر هغه وروسته زما ژوند ستا په اختیار کې دی. وژنې مې کوم پرېږدې؟ ټوله لاندې ناستې، نو ته بیا ولې لوړ په چوکۍ ناستې؟ نه ویلی سم نه زغملی سم، دونه ویل مې خوړلي دي چې لاندې ګر سره کښېنستلی نه سم. هغه ته خطا ایستلې او ستا پر ځای ځان د نصابو استاد سیر کړي، د هغه وروسته نو بیا تا څه کولی؟ صاحبه تا خو هم په رونو سترګو ورته کتله، ستا و مخ ته ستا لور وټوټوله، نو تا څه په وکړه؟ زه د تېر وخت په اړه پوښتنې درڅخه کوم. که چېرې تاسې د ده د پلان په اړه راته ووایاست نو زه به تاسې ټوله ژوندي پرېږدم. زه قسم درته اخلم صاحبه، ولې هغه بشیله خبر یم چې په یوه کلي کې اوسېږو، نور زه د هغه په اړه هېڅ معلومات نه لرم صاحبه. زه قسم درته اخلم چې هغه څه دربه پېښه یې په دې هېڅوک نه خبرېږي، خو چې دربه پېښه کړي بیا نو ټوله په خبر شي. ته دې ټلیفون راکړه. دونه غټ سړی تلیفون لا نه لرې، څه تلوار دي خو در کوم یې. دی به اتمن تا ته زنګ ما راولي. د ټلیفون شمېره زما د پلار سره لا نشته، نو هغه به د کومې خوا کړي؟ نو که چېرې راولي بیا؟ نو دا به د دنیا له سم عجایبه وي. که چېرې هغه زنګ راولي نو دا استاد رنګیلا به ګرد عمر ستا غلامي کوي. اشته څه وخت مو هیله کوې؟ نو زه به تاسو ټوله ماښام د خیره سره هیله کوم. وایه دې څه